السلام علیکم ناظرین د نن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زه یم اجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلاګ کې به زه په دوو اهمترین موضوعاتو باندې خبره کوم. اول د افغان مهاجرینو چې کومه بېدخلي ده د واپسۍ سلسله ده دا د سستروۍ ښکار ده. په مستقبل کې د افغان مهاجرینو د انخلا لپاره یا د بېدخلۍ لپاره پلانینګ څه دی، یو پلان مخې ته راغلی دی، په دې به هم خبره کوم. د دې نه علاوه د ټولو نه اهمترین موضوع په دې ویلاګ کې زما د پاکستان تحریک انصاف او دغه رنګ د اسټابلیشمنټ ترمنځ چې کوم مذاکرات دي د هغې ګنګوسې دي دا څنګه کیږي. د دې نه مخکې الیمین ګنډاپور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او مشیر اطلاعات بیرسټر صاحب په اډیاله جیل کې د عمران خان سره اهمترین ملاقات کړی دی، په دې به هم زه خبره کوم. کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او کمنټ باکس کې خپل کمنټس پرېږدوئ، خپل تاثرات پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو تاثرات څه دي، ځکه چې زه ډیلی ستاسو د ټولو دغه تاثرات پړاووم او د دې نه ماته هم کله ناکله اهمترین رهنمایي میلاویږي. کتونکو د پروګرام آغاز به بلکې زه د اسټابلیشمنټ او د تحریک انصاف د مذاکراتو نه وکړم. اډیاله جیل کې الیمین ګنډاپور او بیرسټر صاحب د عمران خان سره ملاقات کړی دی. دا د اډیاله جیل په کانفرنس روم کې شوی دی. تقریبا 2.5 غنټې پورې دا مذاکرات شاري. کتونکو د ذرایعو وینا ده چې په دې مذاکراتو کې د صوبې امن و امان باندې او دغه رنګ ملکی سیاسي صورتحال باندې خبرې اترې شوي دي. ذرایع دا هم وایي، بلکې جیو نیوز یو خبر ورکړی دی، هغوی وایي چې اندرونی کهانی هغوی بیان کړی ده. وایي چې اډیاله جیل کې ملاقات دوران الیمین ګنډاپور او بیرسټر صاحب تقریبا عمران خان په دې باندې د کنوینس کولو کوشش وکړو چې به یې د اسټابلیشمنټ سره مذاکرات کوو. د دې نه داسې ثابتېږي چې ګنې د اسټابلیشمنټ لخوا الیمین ګنډاپور او بیرسټر صاحب ته دا سوال جواب شوي چې ګنې خان صاحب سره داسې خبرې اترې وکړه، ځکه چې جیو نیوز وایي چې دوی دواړو مشرانو عمران خان د کنوینس کولو کوشش وکړ. نو عمران خان نیم رضامندي په دې باندې ظاهره کړله او د دې وروستو هم دغه ذرایع وایي چې د دې وروستو الیمین ګنډاپور او بیرسټر صاحب ته د اسټابلیشمنټ سره د مذاکراتو ټاسک ورکړل شوی دی. د دې نه علاوه طریقې کار به د دې مذاکراتو سوي او په دې کې چې کوم پیشرفت مخې ته راځي دا به څنګه مخې ته راوړي. عمران خان او دغه چې کوم مشرانو د تحریک انصاف اډیاله جیل کې په دې باندې اتفاق کړی دی چې د دې مذاکراتو چې کوم طریقې کار دی یا په دې کې چې کوم آوټ کم دی یا پیشرفت دی دا به لږ خفیه ساتلی شي. کتونکو عمران خان یو خبره کړې وه پرون چې دا وړوکی اختر خو زما په جیل کې دی، خو راتلونکي لوی اختر به زه د کارکنانو سره مانځم. زموږ یو ملګری دی، صحافي ملګری دی، هغه د دې ملاقات ته داسې ګوري چې عمران خان وایي چې ګنې راتلونکي لوی اختر به خپل کور کې مانځي. نو داسې هم ممکن کېدی شي ځکه چې معاملات ډېر زیات په تیزۍ سره مخ په وړاندې روان دي او امکان دی چې غټ اختر ته کوم چې څه د پاسه 2 میاشتې غټ اختر ته پاتې دي او د هغې نه مخکې څه لوی بریک تھرو شي، ځکه چې الیمین ګنډاپور وزیر اعلی دی او بیرسټر صاحب تاسو ته پته ده چې یو سیزن پالیټیشن دی، هر حکومت کې هغه پاتې شوی دی، د اسټابلیشمنټ سره هم نږدې ګڼل کېږي، د تحریک انصاف ممبر هم دی. نو داسې ښکاري چې د دواړو فریقینو یا د اسټابلیشمنټ او دغه رنګ د عمران خان یا د تحریک انصاف چې کوم مذاکرات دي په دې کې څه بریک تھرو مخې ته راشي. کتونکو د پروګرام په دې دویمه برخه کې به زه ذکر کوم چې 31 مارچ چونکې د افغان کډوالو لپاره اخري مهلت او ای سی سی کارت هولډرز ته دا ویلی شو چې تاسو ولنټیرلی پاکستان پرېږدوئ، خپل هیواد ته استانه شئ. کتونکو 31 مارچ خو تیر شوی دی، نن د اختر 3مه 4مه ورځ ده. نو تاسو کتلی شئ چې په ټول ملک کې چې کوم اپریشن دی ویل کېدل چې د 1 اپریل نه به کریک ډاون شروع کولی شي، د انتهایی د سستروۍ ښکار دی. بلکې یو راپورټ راغلی دی، هغوی وی چې په تیر 3 ورځو کې د اختر په دې 3-4 ورځو کې تقریبا 15 خاندانونو کوچ کړی دی خپل وطن ته او په دې خاندانونو کې تقریبا 110 پورې افراد شامل وو. نو داسې ښکاري چې دا کریک ډاون یا دا اپریشن چې کوم دی دا ډیر د سستروۍ ښکار وي. خو راتلونکي وخت کې داخله وزارت وایي چې راتلونکي وخت کې دوی داسې ټیمونه تشکیل کړي دي، کمیټې تشکیل کړي دي، دوی سره ډیټا ده او ډیټا چې کوم دا مختلف سنټرز ته دوی پرووایډ کړي ده او کوم ځای کې چې کوم کیمپونه دي یعنې هولډنګ کیمپس چې کوم دي هلته بایومیټرک نظام او د نادرا چې کوم نظام دی آیته ایکسټینډ کړی شوی دی. نو داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې اگر چې حکومت پاکستان په دې سلسله کې تیزی راولي خو که چېرې 1500 پورې افغانان د ملک نه وځي
د ورځې نو په دې به تقریبا 15 کاله لګي او که چېرې تقریبا مطلب 0 پورې افغانان وځي د ورځې نو تقریبا دغه 2.5 کاله په دې عمل باندې لګي. کتونکو کویټا کې هم تاسو ته پته ده چې کویټا کې هم د اپریشن لپاره تیاری پیل کړې شوې ده. د کویټا په مشرقي بایپاس او مغربي بایپاس کې چې کوم سیمې دي او هلته چې کوم افغان مهاجر دي غیر قانوني دي یا چې کوم ACC کارډ لرونکي دي د دوی د واپسۍ لپاره پروګرام شوی دی. پولیس او نور چې کوم اکټیویسټي او هغوی تیار ناست دي څه وخت هم هلته اپریشن پیل کېدلی شي. کتونکو د دې لپاره موضوع دا ده چې مرحلهوار طریقې کار لاندې د اپریشن ترسره کړی شي. کتونکو زه به اوس لږ ډیټا وړاندې کوم چې په پاکستان کې 3 قسمه افغان کډوال اوسیږي. پای کې یو د ACC کارډ هولډرز یعنی افغان سټیزن کارډ هولډرز هغوی د هغه افغانان دي د چا رجسټریشن چې UNHCR سره ده شوی خو بهرحال هغوی ته د ACC کارډ جاری کړی شوی دی او د دوی چې کوم سهولتونه دي یا چې کوم دوی ته نور فیسیلیټیز ورکول کېږي هغه لږ په محدود پیمانه باندې وي. د دې تعداد په پاکستان کې تقریبا 8,80,000 نه سیوا ویل کېږي. نو د دې افغان کډوالو یعنی د ACC کارډ هولډرز خلاف د اپریشن کېږي. په دویمه برخه کې دي یعنی الیګل افغان هغه افغانان څوک چې په غیر قانوني توګه یا په جعلي اسنادو باندې په پاکستان کې اوسیږي. ویل کېږي چې د دې تعداد هم تقریبا په لکو کې د 1 لکه پورې د دې نمبرز ښودل کېږي چې 1 لکه افغان کډوال غیر قانوني طور په پاکستان کې ژوند کوي. د دوی خلاف هم دا اپریشن کېږي. د دې نه علاوه په پاکستان کې PUR کارډ لرونکي یعنی دا هغه کډوال دي د چا رجسټریشن چې د UNHCR سره شوی دی او باقاعده دوی ته PUR یعنی پروف اف پریزیډنس کارډ ورکړی شوی دی. د دوی مهلت په جون باندې ختمیږي او د هغې وروسته به دوی خپل وطن ته لیږلی شي. اهمترین افغانان هغه دي یعنی هغه 15,000 افغانان څوک چې په پاکستان کې موجود دي د هغوی سره امریکې، برطانیې، کینیډا، جرمني او استرالیا دا کمیټمنټ کړی دی چې دغه افغان کډوال چا چې یعنی 40,000 افغان کډوال د دوی په افغانستان کې د امریکې او د ناټو او د نان ناټو فوجانو چې کوم مرسته کړې وه د دې په بدل کې دغه هیوادونو ته د دوی لیږلو کمیټمنټ یعنی وعده شو. دغه تقریبا 40,000 دي په دې کې ځینې کسان وتې هم دي خو بهرحال په یو کثیر تعداد کې دا اوس هم په پاکستان کې موجود دي. د دوی خلاف ماته داسې نه ښکاري چې اپریشن وشي ځکه چې د دوی مهلت تقریبا سپتمبر میاشت پورې ورکړی شوی دی. د دوی کیسونه په مختلف امبیسو کې پینډینګ دي. نو حکومت داسې ښکاري چې صرف دې افغانانو ته سلیک ډېر مهلت ورکړي. کتونکو پاکستان د دې عمل نه غواړي څه. پاکستان دا غواړي چې چونکې په افغانستان کې جنگ ختم شوی دی هلته یو قسم له امن قایم دی یو عبوري حکومت قایم شوی دی. نو اوس څوک نه جوړېږي چې موږ د افغانانو وروڼو ته مهاجر ووایو یا افغان کډوالو ته ووایو. اوس دا عام افغان سټیزنز دي دوی خپل وطن ته تللی شي هلته دوی روزګار کولی شي اگر چې هلته سهولیات نشته هلته د جاب موقع نشته حالات لږ کشیده غوندې دي خو بهرحال دوی د خپل وطن ته لاړ شي او که چېرې پاکستان ته واپس راتلل غواړي پاکستان دا غواړي نو په ترو پروپر چینل د پاکستان ته راشي یعنی ویزا سروس ته د دوی اپلای وکړي او د ویزې په ذریعه د دوی پاکستان ته راشي. که کاروبار لرازي که سټوډنټ سي سبق لرازي او که بیماران وي. کتونکو تقریبا 10,000 پورې افغان کډوال ویل کېږي چې په تورخم بارډر باندې دروازې اوړي راوړي او د دې نه علاوه 1500 پورې افغانان دروازې پاکستان ته د علاج په غرض راځي. کتونکو یو بله ډیټا جاری کړې شوې ده چې تر دې دمه د الیګل یعنی غیر قانوني توګه افغان کډوال د پاکستان چې څومره هم ویستلی شوي دي 31 مارچ پورې د دوی ډیټا تقریبا 8,80,000 پورې غیر قانوني افغان کډوال د 31 مارچ پورې د پاکستان نه ویستلی شوي دي او دا اپریشن تقریبا د 2.5 کالو راهیسې روانو. نو داسې ښکاري موږ ته چې دا کم ACC کارډ هولډرز دي یا که چېرته په جون جولای کې د PUR کارډ هولډرز خلاف اپریشن کېږي نو دا به یو ډېر غټ ایکسرسایز وي. په دې کې به وسایل په کار راځي په دې کې به چې کوم پولیس دي یا نور د نادره عمله ده دا ټول به په کار راځي. نو یقینا د وسایلو استعمال په دې کې کېدلی شي. نو اول ګورنمنټ له په کار ده چې کوم غټ غټ ښارونه دي د هغې نه دې په مزه مزه بېدخلي شروع کړی شي او بیا چې کوم ښارګوټي دي د هغې نه په هلته د اپریشن وکړي او په مزه مزه د دا عمل مخ پر وړاندې بوځي. کتونکو هم دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.